السلام علیکم. درس ته مو په خیر راغلی. پرون ورځ مونږه په انزټ کې شیپس آرټس ویل سمارټ آرټس کوم چې ریډیمیډ الریډي زمونږ سره بلټ ان شیپس دی وغیرہ او زمونږ سہولت د پر الریډي جوړ شوی کولای شي چې موږ مختلف قسمه ډیزاین واخلو دا ول لپاره پروسس د پر وغیرہ ټول پکې موجود دي. نن ورځ راځو مونږ چارت وایو. چارت زمونږ سره ډیر مهم درس ده خو په کوم ځکه په ایکسل کې دلته کې موږ نشو کولای چې چارت راوخلي اپلای کې جوړ کې برابر کې که زه چارت راخلم هم نو ما به چیرته وړي ما به ایکسل ته وړي چې کله د کلیک کوم ګور دي چې زما سره مختلف قسمه چارتس موجود دي. چارتس د څه لپاره موږ استفاده کوو استعمالوي چارت موږ د دې لپاره استعمالو کله چې زموږ سره ډیټا ده او غواړو هغه ډیټا د گراف په شکل باندې وخیو کله چې خپل ډیټا گراف په شکل کې خودل غواړي او ته بس کوي چارت څخه به استفاده کوي. نو دلته کې اوس زه تفصیلا په دې باندې کار نه کوم کله چې ایکسل ته لاړو په دې موږ بیا ورځ تیرو صحیح ده. ډیر زیات مهم درس ده ډیر زیات مهم ورډ ده ځکه چې دې ته موږ ضرورت لرو په روزمره ژوند کې هر ځکه چې ته کار کوي ته نه خلک ډیټا غواړي ته وایي چې ماته سمري راکا ته په دې هفته کې څومره ګټه کړې ده څومره تاوان کړی ده څومره کسان راغلي زمونږ انسټیټیوټ ته څومره کسان لاړل د یونیورسيټي کې ګټه روان ده که تاوان روان ده کسان راځي که کسان ځي موږ لاست کوو که ګټه کوو ګین کوو څه کېږي نو دا ټول چیزونه بیا چې تاسو ښیه غونډه سمري کوئ برابروي هغه د څه په واسطه باندې کېږي هغه تاسو د ګراف په واسطه باندې په اسانۍ سره کولی شئ چې ویې ښیه او شو یې کړه. نو راځم زه سمپل دې ځکه وګوره لاین والا فای والا بار مختلف قسمه گرافس چارتس په دې کې موجود دي چې په اکثر باندې به موږ په یې ګم نه نو دا هر څوک د خپل ضرورت مطابق یې نه استفاده کوي. اکاونټینګ والا په خپل ضرورت استفاده کوي درنه فاینانس والا خپل ضرورت لپاره استفاده کوي انجنیران د خپل لپاره ضرورت لپاره استفاده کوي ډاکټران خپل استفاده ترنه کوي نو هر کس راځي خپل استفاده ترنه کوي. زه تاسو صرف کالم او پای کې لکه کار نور کوم تاسو کولای شئ په اپلای کې او کار پیو کې خو چې کله موږ لاړو ایکسل ته په دې یو باندې بر تفصیلا کار کوم دا هر یو باندې ان شاء الله چې کوشش کوم تاسو ته کار کوم تاسو پری او په هوم اوس راځو کالم ته ځدې چې دا اوکې کوم ګور کالم سره به دې چې مختلف قسم نور چارټونه هم موجود دي زموږ د اولنۍ وخت د لک ساده ده دا به زه اوکې کوم خو ځم چې اوکې ګور هلته کې ما سره ډایرکټ ایکسل فایل ورسره اوپن شول ګور چارټ راغلو ورته خدای اوس اصل کې چې ایکسل فایل لا ها دا سیم ایکسل دا د سکولر شي غټه کې وړو کې خالص ته وړل شي. اوس براشم دې کې ګوره چارت ټایټل دې نه تاسو کولای شئ چې وتا ټایټل ورکیا زه به دې کې ور ټایټل ورکم ټایټل څو ورکوم دې چارت ته ټایټل مرته ورکو فرض مثال سمری سیلز مین سمری کوم زمونږ سره چې سیلمینان دي سلمین دي کنه زمونږ سره کسان دي خرڅون کې دي د چې دوايانو یو سمریز اوس راټولوم چې دوی څومره کار کړی دا څومره پیسې ګټلې دي که تاوان کړی دا چا زیات کار کړی چا کم کار کړی اوس کو دلته کې راځم ورته کې کیټګوریانې دي اول کاس دویم کاس دریم کاس څلورم کاس اورګنایزیشن اخلي د کې کلاسز اخلي ته تاریخونه اخلي کالز اخلي هر څه اخلي هغه تاخستل شي د دې کې صرف سیلزمنان اخلم فرض کا احمد زما سره یو سیلمین دا بیا ور سره ولی زما سره یو بل سیلمین دا بل زما سره کامران زما سره بل سیلمین دا او بل د دې کې زما سره اسد هغه بل سیلمین دا اوس د دې کې راځم فرض کا د دې کې ایر ورته ورکم میاشت ورته ورکې هر څه ستا په کار وي زه فرض مثال میاشت ورته ورکوم او زه میاشت کوم واخلم یو د اگست میاشت واخلم او بل موږ کوم میاشت واخلو اکتوبر او سپتمبر به واخلو صحیح ده کنه بل موږ کوم میاشت واخلو بل به دې کې موږ چې واخلو اکتوبر به واخلو صحیح ده دا درې میاشتې ما اوس واخیستلې اوس دې ذکر اعظم احمد فرض کا احمد څومره سیلینګ کړی د په دې ورځ باندې احمد زما سره په دې میاشت کې فرض کا 80000 روپۍ چې کړی دي خرڅلاوي کړی دا هغه په هر ځای کې وسی 80000 روپۍ کړی دا په ولی چې د په دې میاشت کې چې دا څومره خرڅلاو کړی فرض کا 90000 روپۍ خرڅلاوي کړی دا ګټه کړی تاوان کړی هغه رسته کسی دي بل راځو منګه هغه رسته د چارت کې خودل کېږي بیا خطا سو کولای شي چې لاست انکم او آوټکم ټول تاسو به راوباسي برابر کوي خو ما چې اوسې غته ډیپ زو بیا به کیسې به زمونږ نه بلې خواته لاړ شي بل لازم د فرض مثال 15000 روپۍ سیل کړی دا بل تر اعظم د 15000 روپۍ سیل کړی دا دا شانتي دلته براشو د نور میاشتو کې فرض کا زمونږ سره چې کېږي دلته اعظم د شپې بیا کړی فرض کا دا ځل چې دا 80000 روپۍ سیل وکړلو دا شانتي بیا دی بل چې دا 15000 روپۍ سیل وکړلو نو تاسو د دې کې ورته ډیټا خپل ورکې دا اوس معنا سی وخت نسی کاش کې ما د مخ کې نه جوړ کړی وي خو خیر بیا هم راځو تکلیف ته زرزل لکه معلومات لیکم د دومره وکړلو سیل او د دې کې د بیا کم وکړلو او دلته براشو اکتوبر میاشت ته د دې بیا ورته سیل واخلو دلته کې کم شو دلته کې بیخي کم شولو
دا به زه 10,000 روپۍ واخلم او دلته کې به راشم دا به زه 15,000 روپۍ دې کس ته واخلم او دلته کې به راشو دې ته به څومره واخلو ته به 15,000 روپۍ واخلو. دا اوس ما چې جوړ کړل ډیټا مې راوړله جوړه مې کړله، بس دلته راځم هغه که ته کلوز کوې کولی شي چې کلوز کې. اوس زما سره ګوره دلته کې چارت جوړ شو. دا ګوره سیلمینان دي، سیلمین دپاره چېرې د هغوی سمري ده، هماغه ته ډیټ وغیره غواړې ورسره کولی شي چې ایډ کړي. اوس راځم ګوره دې ځای کې څومره ساده او صفات طریقې سره ګوره زموږ سره هغه ډیټا شو کېږي. ګوره دا د اګست میاشتې دپاره نښه ده، ګوره دا شین کلر، سور کلر د سپټمبر دپاره ده، دا خام کلر چې د هغه د اکتوبر دپاره ده. ګوره احمد په سپټمبر کې چې کړي دي تر څو پورې 80,000 روپۍ پورې ګوره ګټه کړې ده. ځکه ګورې نښه در کړې ده. دی بل احمد چې ده تر 80,000 روپۍ پورې احمد ګوره په اکتوبر په سپټمبر میاشت کې بیا څومره کړې ده 80,000 روپۍ خرڅلاوي کړې ده. او دی بل ورور چې د احمد ورور چې ده په اکتوبر میاشت کې بیا 50,000 روپۍ کړې ده. نو دا درې میاشتو دي ګوره ډیټا ماته شو شول. اوس ماته پته لګېږي چې احمد په کوم میاشت کې زیاتې روپۍ ګټلې دي، کوم میاشت کې کم ګټلې دي. ټول ګوره دې کې معلومات ماته کېږي. د ولی همدا شان دی، د کامران همدا شان دی، اسد همدا شان دی. نو ټول دې ځای کې شته ده. دې ځای کې تاسو سره هغه نورې اپشن درکوي چې دا باید په کوم ځای کې اوسي، لیکل نه په کوم ځای کې دا راشي. دې ځای کې پلس کوي، نور څه شیزونه ورسره غواړئ ایډ کړئ، ډیټا لیبلز ورسره وي که نه. ګوره دې ځای کې تاته بیا شو کېږي هغه ډیټا حساب باید ټول ورسره راشي، ایکسس ټایټلز ورسره وي که نه وي ورسره. صحیح. نو دغه شان دي نور چې کوم شیزونه تاسو په کار وي هغه ورسره کولی شئ چې ایډ کړئ. ګوره دې ځای کې ډیټا ټیبل که غواړئ هغه هم ورسره ایډ کولی شئ. د هر ورځې هر میاشتې ګوره هغه ټیبل هم ورسره راځي. نو ماته چې دې کې بیا موږ انشاءالله چې کار کوو دې ځای کې کلر وغیره که ته برابروي هغه هم ورته برابروي. دې ځای کې ګوره مختلف قسمه ډیزاینونه موجود دي، کوم بل ډیزاین ستا خوښ وي هغه پرې هم پرې اپلای کولی شئ. دا موږ چې دلته ډیزاین ته راشو ډیزاین کې د هر ټیبل سره د هر چارت سره موږ ته راکوي. ګوره دې ځای کې دا هم دلته کې هم موجود دي شته. غواړم چې دا چارت چینج کړم نو کولی شئ. دې نه دا چارت چاته وړئ فایل ته اړئ، فایل ته هم ته چینج کولی شئ. دا مې چې فایل ته واړولو کې کوم ګوره دې ځای کې ګورئ تاسو که تاسو غواړئ چې دې ته دا سټایل وغیره دې نه ګوره کولی شئ چې چارت ټایټل ولري که نه ولري، ټیبل وي که نه وي ورسره، باید راشي لیجنډ ورسره وي که نه وي ورسره. نو دا تاسو کولی شئ راوړئ. ګوره دې ځای کې ګورئ راځم دا کوم شین کلر کې چې د احمد خرڅلاو ده، دا بل د ولی ده، دا بل د کامران ده، بل د هغه ده. نو تاسو کولی شئ دې نه دا تاسو سیټ کړئ او برابر یې کړئ. دا ډیزاین نه خوښ نور ډیزاین هم تاسو سره موجود دي. هر ډیزاین چې تاسو په کار وي هغه ته اخیستلی شئ. ار چارت الیمنٹ په دې کې که ته نور وغیره کوم الیمنټس اضافه کوي کموي هغه هم د دې نه کولی شئ چې ورکې اضافه کړئ. لیبلز دې وي سینټر کې دې وي کوم ځای کې دې وي یا خواته دې راشي منځ کې دې راشي. ګوره هغه کومه لیکل چې دي ګوره کوم ځای کې باید راشي. بل لازم کویک لیاوټ دې کې نور مختلف قسمه سټایلز موجود دي. که تاسو هغه سټایل نه دا سټایل هم تاسو پرې کولی شئ چې پرې اپلای کړئ. او بل که زه غواړم چې کلر ورته چینج کړم نو کلر هم تاسو دې څخه ورته چینج کولی شئ. ساده خبرې دي چې لږ هم تاسو په انګلیسي پوهېږئ نو دومره مشکل به تاسو ته ونه اوسي. راځم سلیکټ ډیټا زه غواړم چې ډیټا فرض کړل دې څخه سلیکټ کړم کوم ډیټا زه کوم زیاتوم ټول ډیټا زما سره سلیکټ شوله. دې کې د چا ډیټا ماته شو سي. اوس زه ټول نه غواړم، زه صرف د احمد والا غواړم یا د ولی والا نه مې نه ده په کار او نه خواته کې کامران مې نه په کار. احمد او اسد ماته وښیه یا فرض کا کامران او احمد ماته وښیه. اوکې صرف د کامران او احمد ښکاره کېږي چې هغه څومره سیل کړی ده. صحیح ده. کندیز نه تاسو کولی شئ چې دا ونه ختمه کړئ ایډیټ کولی شئ پکې. دې نه هم کولی تاسو ډیټا ایډیټ کړئ. ایډیټ کړه د ډیټا کولی شئ نه ته دا ډیټا کې ایډیټینګ وکړئ. او بل تراشه ایډیټ ډیټا ان ایکسل ایکسل ته یو سم مکمل ډیټا ته ایډیټ کوو په ایکسل کې. ور دې نه تاسو بیا مکمل هغه ایکسل ته راوړئ. هر قسم ته ایډیټینګ ته کوي کولی شئ. دا فایل ځان سره باید په ایکسل کې مرته ثبت شي. اول ته کې باید چارت هم خودل شي. نو څومره خرازي هلته کې سیټ کړئ خاصه ډیزاین وکړه هلته کې وته ته د چارت په شکل باندې شو کیږي. بل برا شو دې کې زموږ سره که ډیټا دی فرض مثال پکې انټری وکړله غواړئ چې دلته فرض مثال زه راځم دلته کې دا به اوکې کړم دا به اوکې کړم. زه به داسې وکړم دې نه به دغه د اګست د اکتوبر د ورځې میاشتې چې کومه ډیټا دا به زه لږ اضافه کوم. دا به زه څومره کړم دا به زه راشم او 80,000 روپۍ به یې کم ورته چې کله مې دا 80,000 کړله. اوس ګوره دې کې ډیټا که چې نه شو کېدله نو بس صرف سمپل راشه دلته کې چیرته راشه ته راشه دې کې ریفریش باندې او بیا ته کلیک وکړي او ډیټا به تاسو سره څنګه شي شو بس دې کې خو ما چې ټیبل نه ایډ کړی که تاسو کله چې نور ډیټا مو چې ایډ کړله بیا تاسو کولی شئ تاسو استفاده وکړئ. صحیح ده. هغه طریقې سره تاسو نه استفاده بیا کولی شئ. او بل موږ به راشو کوم ځای ته چینج چارت دې ټایپ دا قسمونه چینج کوي نو دې نه کولی شئ ورته چینج کړئ. بار کې شو کول غواړئ، کالم کې شو کول غواړئ، لاین په شکل باندې شو کول غواړئ. چې هر یو تاسو ته اسانه یا واضح باندې څوک پوه کولی شئ هغه استفاده ترېنه په همغه طریقې سره وکړئ. رنګونه وغیره چې کوم هغه تاسو دې نه هم ورته سیټ کولی شئ. څنګه دې اوسي کم دې اوسي زیات دې اوسي پوخ دې وي او خام دې ټول تاسو کولی شئ چې ورته برابر کړئ او شو یې کړئ.
فارمټ ته به راشم. فارمټ کې نور هیڅ هم نشته، د هماغه خبرې دي چې شیپ پیلینګ څنګه وکړي، شیپ آوټ لاین څنګه راشي، افیکټس څنګه وي، کلر یې څنګه وي، د رنګ یې څنګه راشي، لیکل پکې څنګه راشي، ټولې کیسې موږ ښه واضح یو دانه کړي دي. بل اسایمنټ ستاسو په دې کې اسایمنټ هم ده، تاسو به یو دانه ښایسته چارټ ځان لپاره جوړوئ چې هر بیک ګراوند هر ځای سره تعلق لري، همغه مطابق فرض کړه که ته شاګرد مکتب د مکتب مربوط یو شای سیستم جوړ کا، همدا شان د خپل نمرې د پکې راوړه جمع کا، صحیح ده کنه. د هر مضمون نمرې باید سره کم ته کولای شي چې ګراف شکل باندې وخی، کوم کې نمرې کمې دي، کوم کې نمرې زیاتې دي، که په فانتون کې وو د خپل کلاس یا همدا شان د جی پی وغیرہ هر څه چې وي ته کولای شي هغه په کېټ کې که یو ځای کې کار کوي د هغه دفتر وغیرہ ډیټا چې کوم وي هغه راواخله پکې شوي کا، صحیح ده. نو چې هر قسم د تاسو ته اسانه واوسي هغه تاسو پرې اپلای کړئ، هغه طریقې سره بیا تاسو دا شو کړئ، صحیح. تاسو اسایمنټ شلو چې ښه ښایسته ډیزاین به کوئ او ښایسته چارټ به جوړوئ، هغه بیا تاسو ګوګل کلاس روم ته اپلوډ کوئ.